دلوی او بخونکي څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو سلام ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. ګرانو زده کوونکو موږ نن د 12م ټولګي د دري مضمون لولو چې زموږ د ننني لوست عنوان دی عبدالقهار آسي. د عبدالقهار آسي په هکله به ننني لوست کې خبرې کوو، خو مخکې له دې یوه لنډه کتنه په تیر لوست کوو. دا چې زموږ د تیر لوست موضوع څه شی وه. که چیرې ستاسو په یاد وي په تیر لوست کې موږ د چهار مقالې په هکله خبرې وکړې. دا چې چهار مقاله څه ډول اثر ده، د چا اثر ده، سربیره پر دې د کومو مواردو او موضوعاتو یادونه په دې اثر کې شوې. بله برخه مو چې ولوستله د توضیحاتو برخه او همدارنګه د چګونه بنویسیم برخه وه چې په دې برخو کې مو نوي مطالب او موضوعات زده کړل. نو دا زموږ د تیر لوست موضوعات وه. که چیرې تاسو په تیر لوست کې کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې خپلې ستونزې او پوښتنې مو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. نو اوس راځئ چې نننی لوست پیل کړو. لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه په ننني لوست کې موږ د عبدالقهار آسي په هکله خبرې کوو. عبدالقهار آسي څوک و، څه کاره و، کوم کارونه یې سرته رسولي او کوم آثار یې لیکلي وو. بله برخه چې په ننني لوست کې لولو هغه د توضیحاتو برخه ده او دریمه برخه هم لرو چې د چګونه بنویسیم برخه ده. په ننني لوست کې د دې موضوعاتو په هکله خبرې کوو او معلومات ترلاسه کوو. نو د تل په شان د دې لپاره چې وکولی شو د ننني لوست موضوعات ولولو او زده کړو، په لومړي قدم کې زده کوونکو باید خپل د لوست متن ولولو. نو د تل په شان په لومړي قدم کې زه تاسو ته د لوست متن لولم، تاسو ورته دقت وکړئ. عبدالقهار آسي او در یک شب پاییزی یعنی 4 میزان 1335 هجری شمسی در دل یکی از دره‌های هندوکش یعنی پنجشیر به دنیا آمد. امروز دوستداران شعر و ترانه با اشعار او در قلمرو کشور ما و در ماورای مرزهای آن آشنایی دارند. انگیزه شاعر شدن از پشت جلد مقامه گلوسوری این طور آمده است: تلخی‌ها، زخم‌ها، بیدادها شاعرم کرد. آسی در امتداد 10 دهه و اندی در کار شاعری در تمام شکل‌ها و اقالیم شعر فارسی دری به سیر و سیاحت پرداخت. از 2 بیتی آغاز کرد، به غزل، قطعه و مثنوی رسید. دیوارهای پست و بلند قدیم را پشت سر گذاشت. گام آن سوتر نهاد و از آنجا به سرزمین‌های گسترده شعر نو راه یافت. با این طبع آسمایی گامی دیگر پیش رفت و قلمرو شعر سپید برای خود گذرگاهی باز کرد. و اما دریغ و اندوه فراوان که در شام چهارشنبه 6 میزان 1373 هجری شمسی چراغ زندگی وی خاموش شد. ترانه و 2 بیتی در شعر آسی جایگاه خاصی دارد. او شعر را از همینجا آغاز کرد و تا پایان زندگی گرایش ذهنی او به سرایش ترانه و 2 بیتی در کنار سرایش انواع شعر همچنان ادامه یافت. شعر آسی مانند هر شعر دیگری بی بلند و پست نبود. این هم غیر قابل انکار است که آسی در اشکال مختلف شعری و آزمایش طبع خود همت گماشت و پیروزی‌های را نصیب خود ساخت. آسی عضو دارالانشای انجمن اسلامی نویسندگان و منشی روابط بین المللی آن بود. آخرین نامه را که وی به یکی از دوستانش نوشت و از مشهد به او فرستاد با این بیت حافظ آغاز شده بود: غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. و در همین نامه نگاشته بود که من به همان پیمانه که توانایی داشتم از عهده دور ماندن برآمدم. کشش‌های خاک و وطن خیلی دست و پاگیر است. از عبدالقهار آسی 8 مجموعه شعری که عبارتن از مقامه گلوسوری، لالایی برای ملیمه، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از جزیره خون، دیوان عاشقانه باغ و غیره اقبال چاپ یافت. آسی شاعر نسل جوان که هنوز محصل دانشکده پوهنزه زراعت پوهنتون کابل بود اشعارش را به چاپ میرساند. این که اشعار وی چگونه پیام‌های در خود نهفته دارد از خودش میشنویم که در مقدمه گلوسوری خویش گفته بود: من از زخم‌هایم سخن زده‌ام، سرود ساز کردم، نه از بازی‌های شبانه باشگاه‌ها و درختستان‌ها. من از بی سرانجامی مردمانی درد کشیدم که هیولای از 4 سوی پوست و گوشتشان را می‌درد. من از بیداد دستانی به فریاد آمدم که بیچاره ترینان را در خاک می‌کشند. زندگی آسی شبیه داستان کوتاهی بود و در امتداد آن زیاد سرود و نوشت که یادش گرامی بود. نمونه از اشعار آسی: جزیره خون.
و کدام دل از اینجا به مسافرت برایم که در این جزیره خون رگ و ریشه کرده پایم. من و گفتگوی از باغ و جناب رودخانه که دریچه بدان سوی اگرم شود گشایم. دل تابناک و گرمی که شگفته از دهانم سخن است از گداز و غزل است از عزایم. من و قسمت سیاهی ز خرابه های اینجا، من و ارغنون دردم، من و تلخی صدایم. همه سوی لطف آواز کشیدن آوریده، همه چیز باب فریاد زدن شده برایم. قفس هزار بلبل بشکسته در گلویم، نفس هزار بلبل بنشسته در نوایم. چې زده کوونکو دا هم د عبدالقهار آسی د کلام نمونه وه. لکه څنګه چې په تېرو لوستونو کې هم موږ د دري ژبې په خاصه توګه د افغانستان د شاعرانو او د لیکوالانو په هکله خبرې کړي او معلومات مو ترلاسه کړي، نو په دې اساس په ننني لوست کې بیا هم د دري ژبې او په خاصه توګه د افغانستان یو بل شاعر تاسو ته درپېژنو زده کوونکو چې عبدالقهار آسی نومیږي. ویل کېږي چې په کال 1815 کې عبدالقهار آسی په پنجشیر کې زیږېدلی ده. د ډېر کوچنیوالي څخه شعر ویلو ته پیل وکړ او لکه څنګه چې هر شاعر په لومړي قدم کې د لومړنیو او یا هم د ابتدایي پوړیو څخه پیل کوي، نو عبدالقهار آسی هم همداسې وکړ. د دو بیتي څخه پیل کړ، تل غزل، قطعه، مثنوي، مصمت، څپو شعري قالبونو تر پورې دي شعرونه وویل. همدارنګه عبدالقهار آسی د افغانستان د شاعرانو ترمنځ د خاص او ځانګړي مقام او د جایګاه درلودونکی دی چې شعر او ترانه یې خاص ځای لري. همدارنګه مختلفې دندې عبدالقهار آسی سرته ورسولې، فرهنګي دندې سرته ورسولې چې د دې ډلې څخه موږ کولی شو د دې یادونه وکړو چې د لیکوالانو د انجمن او د دارالانشاء عضو یا غړی. همدارنګه د عبدالقهار آسی څخه 8 شعري مجموعې پاتې دي چې همدغه 8 شعري مجموعې نه یوازې چې د 8 شعري مجموعې پاتې دي، نور آثار هم ورڅخه پاتې چې همدغه شعري مجموعې البته 8 شعري مجموعې چاپ شوي دي چې مقامه گلسوری، لالایی برای میلمه، غزل من و غم من او همدارنګه نورو آثارو یادونه هم کولی شو چې بالاخره عبدالقهار آسی د لنډې مودې څخه یعنې د ځواني په دوره کې د په کال 1993 کې د جدي په شپږمه د چهارشنبې په ورځ باندې وفات شو او ورڅخه ډېر زیات آثار لیکنې او تالیفات پاتې دي زده کوونکو. چې دا هم لنډ او مختصر معلومات و د عبدالقهار آسی په هکله. اوس راځئ چې د لوست دویمې برخې ته لاړ شو چې د لوست دویمه برخه د توضیحاتو برخه ده. د مختلفو موضوعاتو په هکله یې موږ ته توضیح و تشریح راکړې. رگ و ریشه کرده پایم، اینجا به معنای ماندگارم بر سرزمین خودم. از کشورش به جای دیگری رفته نمیتواند با وجود آن که جنگها میهنش را به جزیره خون مبدل ساخته بود. رگ و ریشه کرده پایم د عبدالقهار آسی د شعر یوه برخه ده زده کوونکو او دا برخه په دې معنا ده چې په دغه خاوره کې ما ریښه ځغلولې ده. زه له دې ځای څخه تللی نشم، ګرچې په دې هیواد کې جنګ دی، ګرچې په دې هیواد کې آرامه ورځ نشته، خو زه بیا هم له دې ځای څخه تللی نشم. دل تابناک و گرمی که شگفته از دهانم. شگفتن دل تابناک و گرم از دهان را سخن برخاسته از دل که گداخته و آتشین بوده و میتوان تعبیر کرد که در غزل وی بازتاب دارد، یعنی غم خود را آسی هنرمندانه منعکس میسازد. په دې برخه کې د عبدالقهار آسی دا مصره په دې معنا ده یا د دې معنا ورکوي زده کوونکو چې هغه درد، هغه رنج، هغه درد چې زه زغمم د دې هیواد له امله یا هم د دې هیواد دردونه چې زه ګورم او زغمم، دا د تابناکو د ځلیدونکو واژو په توګه زما له خولې راوځي. مقصد یې د څه شي څخه دی؟ مقصد یې د همغه شعر او ترانې څخه چې دا دی وی، یعنې دغه شعر او ترانې تابناکه واژې دي چې زه له خولې څخه بازم، خو بیا هم دا د درد او د غم څخه ډکې دي. قفس هزار بلبل بشکسته در گلویم را می توان تعبیر کرد که در نتیجه آنچه در جزیره خون گفته است را سبب آزاد شدن هزار نوا کننده در گلوی خود می داند. او بیا هم دا برخه تاکید کوي په څه شي باندې؟ په دې باندې چې همغه هزار بلبل، هزار کلمې، هزار واژې چې زما په زړه کې قید دي، زما د دردونو څرګندوي کوي، بیا هم دا د څه شي په شان د هزار بلبل داستان په حیث، د هزار پرندو په حیث، د هزار الوتونکو په حیث دا زما له حلقوم یا دا زما له خولې څخه راوځي چې د دغو بیتونو معناوې د توضیحاتو په برخه کې موږ ته راوړې وي.
نو اوس هم راځو د لوست درېیمې برخې ته چې د لوست درېیمه برخه د چګونه بنویسیم برخه ده. په دې برخه کې نوي موضوعات لولو زده کوونکو. په دې برخه کې موږ په دې خبرې کوو زده کوونکو که چیرې ټولې هغه واژې چې په یا باندې ختمیږي او دغه واژې موږ وکاروو د څه شي سره زده کوونکو؟ د خود، خیش، خیشتن، ت، شین او میم سره زده کوونکو. دا برخه په نظر کې ولرئ. که چیرې موږ وغواړو دا واژې له دې سره وکاروو نو زده کوونکو یو یا باید پکې اضافه کړو. مثلا ګاډي. څه شی؟ ګاډي. ګاډي هغه واژه ده چې دا په یا باندې ختمیږي او موږ غواړو دا ت شین میم سره یو ځای کړو. نو څه شی کوو زده کوونکو؟ دا ت شین میم دې سره پیوست لیکو. ګاډي یت. یا هم پیروزی. پیروزی هم هغه واژه ده زده کوونکو چې دا په یا باندې ختمیږي او غواړو دا د میم سره یو ځای کړو. نو آیا میم ورسره پیوست شکل سره لیکو؟ دقیقا زده کوونکو لیکو چې پیروزی یم. دا ورسره په پیوست شکل سره لیکو. ویرانی. ویرانی هم هغه واژه ده چې دا په واو یا باندې ختمیږي. لیکو چې ویرانی. نو غواړو چې دا د شین سره یو ځای ولیکو نو بیا هم جدا نه لیکو. ویرانی یش. په دې شکل سره دا موارد په نظر کې ونیسئ. خو زده کوونکو بله برخه خود، خیش او خیشتن آیا دا هم په پیوست شکل سره لیکو که جدا لیکو؟ ټول هغه واژې چې په یا باندې ختمیږي او د هغوی پسې موږ د خود، خیش او خیشتن واژه کلمې یا هم د تان، مان او شان کلمې یو ځای کوو نو دې برخه دا په نظر کې ولرئ چې دا په جلا شکل سره لیکو نه د دې په شان په پیوست شکل سره. مثلا لیکو چې زندگی تان. آیا تان دې سره پیوست لیکو؟ نه جدا لیکو. بیا لیکو چې زندگی مان. بیا هم جدا لیکو. لیکو چې زندگی شان. بیا هم جدا لیکو. یعنی زده کوونکو دغه کلمې موږ د ټولو هغه واژو سره چې په یا ختمیږي په یو ځای شکل سره نه لیکو. که چیرې موږ خود، خیش او خیشتن په نظر کې ونیسو نو د خود، خیش او خیشتن لپاره هم دا همداسې ده. مثلا وایو چې زندگی څه شی؟ خود. آیا پیوست شکل سره لیکو یا جدا شکل سره؟ په جدا شکل سره. زندگی خود، زندگی خیش، زندگی خیشتن. نو دقت وکړئ زده کوونکو دا چې په دغه برخو کې موږ دا خود، خیش او خیشتن د زندگی سره یو ځای نه لیکو خو موږ ت، شین او میم له دوی سره په یو ځای شکل سره لیکله. نو دغه قاعدې یا دغه برخې باید تاسو په لیکنه او نګارش کې په نظر کې ولرئ تر څو چې وکولی شئ یو بې عیبه او بې ایراده لیکنه وکړئ. نو دا و د ننني لوست موضوع. راځئ چې خپل لوست خلاصه کړو. ګرانو زده کوونکو په کلي شکل سره په ننني لوست کې موږ د عبدالقهار عاصي په هکله خبرې وکړې. دا چې عبدالقهار عاصي څوک و، کم کارونه یې سرته رسولي، آثار مو ورته پیژندل، د کلام نمونه مو ورته ولوستله. بله برخه مو چې ولوستله هغه د توضیحاتو برخه وه چې د توضیحاتو په برخه کې د عبدالقهار عاصي د بیتونو د توضیح او تشریح په هکله مو خبرې وکړې. او د تل په شان د لوست درېیمه برخه هم د چګونه بنویسیم برخه وه چې په دې برخه کې مختلف موضوعات ولوستل او زده مو کړل. نو دا ټول هغه موضوعات و چې په ننني لوست کې موږ ولوستل او زده مو کړل. اوس راځو کورنۍ دندې ته. دا ننني لوست کورنۍ دنده مو دا ده زده کوونکو چې د بیاموزیم برخه ولولئ او د خودازمایي د برخې پوښتنې حل کړئ. که چیرې کومه ستونزه مو درلوده یا د لوست په کومه برخه نه پوهېدلئ کولی شئ چې خپلې ستونزې او پوښتنې مو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. نو زموږ لوست همدلته پای ته رسیږي. تر بل لوسته پورې تاسو په پاک څښتن تعالی سپارم.